یا بچو د عمر بچی سره ناست یم او د دا چینل وګورئ لایک یې کوئ او ښکلي کمنټونه ورته وکړئ او وګورئ چې څه تورې پکې کړي. جمیل مایار صاحب دی او څنګه عمر بھائی دی داسې نور ملګري دي زمونږ هغه چې په دې سوشل میډیا کار کوي د دوی په شانته همت ځان کې پیدا کوي او راپاسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمر خان. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دا ټیم زه ناست یم د بیوې سره چې خپل نوم یې عبدالله دی او پټان ټي وي جمیل مایار هم راسره دی. د هغو سره د عبدالله بھائی سره یو څو خبرې کوو. عبدالله بھائی څنګه یې تاسو؟ الحمدلله شکر الحمدلله. اول خو ټولو ملګرو ته سلام کوم او ستاسو ډېره مننه کوم چې دومره بیزي ټایم کې او دومره مصروفه ټایم کې راغلې ما نم ټیم وویستو ما نم موقع راکړه. ډېره مهرباني. ستاسو هم ډېره مننه کوم چې خپل قیمتي ټیم مو موږ له راکړو. یو جهان مننه هم کوم. زموږ کتونکو ته به تاسو څه ویل غواړئ؟ بس کتونکو ته به دا ووایم چې عمر بھائی سره ناست یم د دوی په یوټیوب باندې چینل دی عمر خان آفیشل او ډېر زبردست پروګرامونه کوي. د غریبانانو اواز راپورته کوي د تورسرو اواز راپورته کوي د کوم چې ځپلي دي حالات وهلي خلک دی د هغوی اواز راپورته کوي او امدادونو اپیل کوي د هغوی دپاره. نو ډېر زبردست سوشل کار کوي. نو ډېره مننه د دوی کومه. نو زما چې څومره ملګري دي مینوال دي نو د دوی دا پیج در سره د دوی دا چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ ویې ګورئ او وګورئ چې دوی پکې څه کوي ځکه چې زه خپل هم ګورم او لایک کوم. دا د دې د بیبي په اواز کې ووایي دا فیز به ستاسو دا کتونکي به هم دغه صحیح دی دغه خبره. یا بچو د عمر بچی سره ناست یم او دا چینل وګورئ لایک یې کوئ او ښکلي کمنټونه ورته وکړئ او وګورئ چې څه تورې پکې کړي. بس دغه وایي چې کوم دی دا زموږ ملګری دی او ډېر ښه د غریب اواز اوچتوي. تاسو هم ویلې بل دا ظلم خلاف چې کوم دی زیات د دوی ویډیوز راځي یو کمره کې کوي یا یو ځای کې کوي خو لکه د ظلم خلاف خامخا اواز اوچتوي او موږ د داسې خلکو ستاینه کوو. ډېره مننه ستاسو کوو. موږ خواله راغلې موږ سره انټرویو اخلي. ډېره مهرباني. او بله به زه ستاسو په دې پیج باندې په دې چینل باندې یو پیغام د ملګرو ته دا هم ورکړم چې زموږ څومره پښتون معاشره ده څومره پکې ظلمي دي څومره پیغلې دي هغوی اکثر تعلیمونه وکړي او دا خبره کوي چې یاره حکومت د سایډ نه موږ ته څه جاب میلاو نه شو. او نو زه په تاسو ته ویم نو په دې زموږ پاکستان کې 22 کروڑ عوام دی نو یاره دې کې به تقریبا چې نه نو یاره دا 15 یاره 10 کروڑ خو به ځوانان بالکل. نو زه وایم چې پاکستان وړوکی ملک دی په دې کې 10 کروڑ نوکریانې به ډېرې مشکلې شي. نو دې ته زه وایم چې یاره تاسو د حکومت په تمه باندې مه کښېنئ څنګه چې جمیل بھائی دی جمیل مایار صاحب دی او څنګه عمر بھائی دی داسې نور ملګري دي زمونږ هغه چې په دې سوشل میډیا کار کوي د دوی په شانته همت ځان کې پیدا کوي او راپاسئ خپل یو پروګرام شروع کوي خپل یو روزګار شروع کوي که هغه دوکان شو که هغه هر یو روزګاري که دوکان شو یا داسې میډیا باندې کار شو خو یو خپل پہچان جوړ کوي یو خپل محنت وکوي او د چا تمه مه ساتئ ځکه چې په دې تمه کې د سړي نه ټایم ضایع شي. نو ټایم مه ضایع کوئ راوځئ او خپل کم ټیلنټ چې په هر سړي کې دی که د سپورټ حوالې سره دی که د فن حوالې سره دی که داسې نور قسمه د البته زه به قاریان ورونه م یاد کړم چې هغه مدرسو کې دي هغې م راوځئ او زه به ورته وایم مصر یو ملک دی چې په هغې کې د قرت او د نعتخوانۍ مقابلې کېږي په هغې کې هغوی خپل ملک دپاره چې کوم دی نو ایوارډونه راوړي او بیا یو ملک روښانه شي. یو کرکټر یو فوټبالر هغه یوازې ملک له خدمت نه دی کړی او نه ایوارډ یې راوړی دی دغه قاریان هم راوړی او دغه خلک چې دي نو دوی هم یو نوم پیدا کړی. نو د کوم قاریان دي هغې ته هم زما دا درخواست دی چې تاسو راوځئ او دغه کمپټیشن دغه مقابلو کې حصه والئ او خپل نوم او خپل د ملک نوم روښانه کړئ. ډېره مننه شکریه. مهرباني. زه که تاسو ته ویم نو لکه په پښتنو کې ډېر ټیلنټ دی ډېر زیات ټیلنټ دی خو دا ده چې لکه هغو ته هغه موقع نه میلاویږي. اصل کې همت خو لکه پښتون کې ځکه زیات دی چې زه ورته ویم که اوس د جهاد اعلان وشو نو الحمدلله چې د پنجابي په نسبت باندې پښتون زیات وي او یو سړی کو په شا ګولې وکړي پښتون یې په سینه خوري. نو همت خو شته خو
لږ بېزړتیا ده بالکل او بېزړتیا څه شي پیدا کړې ده هغه وسایلو چې وسایلو کمی دی خو وسایلو کمی زموږ کمزوري نه ده او نه به خپله کمزوري ګڼو بغیر وسایلو راوځئ بغیر وسلې چې جنګ له لاړ شي او دښمن مړ کړي زموږ ډېر خوند دی بالکل صحیح ده ډېره مننه ستاسو چې تاسو موږ له وخت راکړو ډېره مننه کوم د وخت راکولو د لوی الله په امان